سپا ارمان ارمان کې مړه شو ما چې سوې هغه ونه شو د بیلتانه په اور راته شو هغې وې بیا به یو ځای نه شو پرېږده چې نن دغې کې سمه وجاړمه ملګرو زیات تر کتونکي هغه دا تپوس کوي چې دا معامله څه ده. نن در سره د دې هلک او د جینۍ د مینې کومه سټوري چې دا هغه بیانوم چې څه قصه شوې ده. داسې چل شوی دی د دیو کم تعلق چې ویلی کېږي هغه د بنو سیمې سره دی او د دیو یو بل چې کم دی ډېر زیات خوښ او داسې ویلی کېږي دا هلک چې وی هغه پې داسې څه جرګې وی هم کړې وي. بل زه به تاسو سره دا شریکه کوم چې د دې قیصو میسو کې دی خپل منځ کې تصویران ویډیو هر څه به هم په ټیک ټاک باندې اپلوډ کول خو وایي د دیو د کور والا د دې جینۍ چې کوم وو هغو دا نه منله او ویله چې دا هیڅ کله هغه کېدی نشي چې مونږ خپله لور تاسو له درکو. اخر کار وایي بیا قصه دې ته ورسېده دا هلک ولګېدو دې جینۍ ته وویله چې مونږ دواړه چې کم دی هغه به وتښتو او واده به وکړو. نو دا جینۍ هغه ورسره نه رضا کېده خو څه موده پس چې کم دی جینۍ هم رضا شوه یا څه مجبوره شوه او هغه چې ورسره رضا شوه نو د کور نه هغه دواړه وتښتېده. نو کله چې د کور نه دواړه وتښتېده نو په بنو کې دا جینۍ کم مور او پلار چې ډېر زیات غوسه او د دې کم رونه او په دې باندې مجبوره شو او کم تالاش چې دی هغه د دیو شروع کو چې دا به مونږ خامخا هغه ووجنو. نو اخر کار وایي چې کم دی هغه دا وله په لاس ورله او هغه یې مړه کړه. خو دا کهاني چې کم ده یو کس لیکلی ده خو په اصل کې که مونږ وګورو نو داسې څه شته نه لکه په ټیک ټاک کې د دې کس کم آی ډي چې ده د هغې نه ګنټه پس باندې ویډیو اپلوډ کېږي کم فالوور چې دي هغه په هوا شوي دي او خلک لګیا دی په ټیک ټاک باندې داسې قسمه ویډیو جوړوي د دیو کم تصویران چې دي هغه ورکوي چې آیا دیو مینه کول او داسې مړه شو. نو حقیقت چې کم دی هغه بل رنګي دی خو دا پته هم نه لګي کېدای شي د آی ډي بل څوک چلوي. نو که چرې هم داسې صحیح خبره هغه موږ له پروف راغی او تاسو سره ما تیر شوي یو ویډیو هم شیر کړې وه په هغې کې د هلک په خپله بیان هم راغلی چې زه نه یم مړ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.